محترم دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هلکړی کوم د چین د توکو د لوجستیک او اخیستنې ټولنې د 2015 کال په می کې د همدې کال په لومړۍ روبه کې د خوراکي توکو د ارزي زنځیر یو لړ شمیرې خپرې کړي چې له مخې یې د چین د اقتصاد د پرمختګ او د مثبتو پالیسیو په رڼا کې په همدې وخت کې د دغه هېواد د خوراکي توکو د غرضې د زنځیر په باب د بازار پیمانه د پراخېدو په حال کې وه او ښه پایل یې درلود. نو زه په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د روان کال په لومړۍ روبه کې په چین کې د خوراکي توکو د مصرفي بازار ارزښت 2740 میلیارد یوانو ته رسیدلی چې دغه شمیر د تیر کال د ورته شمیر په پرتله 2.8 سلنه زیاتوالی ښودلی دی. په همدې وخت کې په دغه بازار کې د خوراکي توکو د توزیع او انتقال اندازه 1780 میلیارد یوانو ته رسیدلی چې دغه شمیر بیا د تیر کال د ورته شمیر په پرتله 3.17 سلنه زیاتوالی ښودلی دی. دا د دې څرګندوی کوي چې د چین د خوراکي توکو بازار فعال او قوي خوځنده ځواک لري. شمیرې ښیي چې د چین په ولسوالیو او ارکداریو کې د خوراکي توکو د بازار پرمختګ د عمومي بازار د پرمختګ لپاره نوې زمینه برابره کړې ده. د روان کال په لومړۍ لوبه کې د چین په ولسوالیو او ارکداریو کې د استهلاکي موادو د پرچون خرڅلاو اندازه د دغه هېواد د استهلاکي موادو د پرچون خرڅلاو په عمومي اندازې کې 4.2 سلنه نیولې ده. د تصدیو په اړه یوه سروې ښیي چې د روان کال په لومړۍ لوبه کې د چین په ولسوالیو او ارکداریو کې د رستورانتونو لخوا د خوراکي توکو د سپارښتنې او ورته د خوړو د برابرولو د اندازې د زیاتوالي اندول له 10 سلنې څخه لوړ شوی دی. له دې څخه څرګندېږي چې په دغو سیمو کې د مصرف پټ قوت لوی او قوي دی. څرنګه چې په چین کې د خلکو د ګټو او عایداتو سویه د پرله پسې لوړېدو په حال کې ده، نو مشتریان لوړ کیفیت لرونکو سالمو او خوندي خوراکونو او خوړو ته لا زیاتې اړتیاوې لري او دا د خوراکي توکو د مصرفي جوړښت د بدلون او د عالي خوړو د بازار د پراختیا سبب ګرځي. په چین کې د واښو او د اوبو د حاصلاتو مصرفي اندازه ښکاره زیاته شوی او تازه سبزیو، میوو، شیدو او هګیو ته د مشتریانو اړتیاوې هم ډېرې شوې دي. چین د 1 میلیارد او 400 میلیونو کسانو لپاره د خوراکي توکو مصرفي بازار لري او له کروندې څخه تر دسترخوان پورې یې تولیدي زنځیر بشپړ شوی دی. دا د خوراکي توکو د ارزي زنځیر د پرمختګ لپاره ښه او پراخه زمینه برابروي. محترم دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. د خدای په امان.